که موږ وغواړو د نړۍ تر ټولو خوشبخترینه ښځه معرفي کړو نو موږ به په دې ونه توانیږو چې دا معرفي کړو او دا به ډېره سخت وي. یو ښځه هغه وخت خوشبخته کېدلی شي چې هغې ژوند د ډېرو لوړو کښتو څخه خالي وي، ځکه چې طبعا پر ښځو باندې په ژوند کې ډېر مشکلات راځي او ډېر مشکلات ویني. د یو کور څخه چې دا کوچنی لوڅه وي د هغه څخه ودېږي و بل کور ته ځي چې دا ډېره سخته پروسه ده او دا باید موږ درک کړو او خپل د مېرمنو سره مهربانه واوسېږو. او نارینو څخه مو غوښتنه دا ده او د ښځو څخه مو هم غوښتنه دا ده چې اصلي مین هغه څوک دی چې ته هر رقم چې یې هغه رقم ته قبول کړي، یعنې ستا شخصیت همه رقم قبول کړي، په تا کې تغیرات رانولي یا د تغیراتو غوښتونکی ډېر ونه اوسېږي. مثلا ستا څه رقم قد دی، ستا څه رقم چهره ده، ستا څه رقم د لباس اغوستلو طرز ده، ستا څه رقم خوی ده، د هغه سره دی مینه ولري یا دا مینه ولري او پر هغه باندې ستا سره ولاړ سي. داسې ونه اوسېږي چې هر څه کې غواړي چینجز راولي او هر څه غواړي چینج کړي چې دې ته مینه موږ نسو ویلی. وایي هغه مینه چې هره ورځ وده ونه کړي نو هغه هره ورځ مړه کېږي. نو موږ باید خپل مینې ته وده ورکړو، پر مخ یې بوځو او یو کامیابه ژوند دپاره هلې ځلې وکړو او دا زموږ حق ده باید ویې کړو. او ژوند پر مشترک ژوند لاړ دی، که دا ونه اوسېږي نو طبعا ژوند مو خسته کنه کېږي.